عادلانه خبره به کوو دا وړیکن کې خانۍ نه واپی نه مانو دلته دوه باداران دي یو غټ بادار دی ورسره دلته د تو د وطن ورسره ملاو دي باداران هم دي په تاسو باندې فرض دی که دا لمونځ چې در باندې فرض دی چې د هغې محکومې خلکې سره به ودرېږئ چې دلته کله دماکه کېږي په هزاره باندې تاسو به په اول صف کې ورته ولاړ وئ چېرې زمونږ هم غوړه ډوډۍ پکار ده دا سپوره ډوډۍ ستي نه خورو نو دا حرکت دا تحریک چې دا غټ خلک دا چې ورسره د میتاول ملاو دي داس نه ده چې دی څه په موږ نه تکړه دي کابلان دي خو دا خبره ده چې دی د یوه ملګرۍ په زور باندې نو موږ تاسو به هم خپله یوه ملګري جوړوو چې کومې مافیاګانې دي چې کومې مافیاګانې دي چې په غټې ګاډیانو کې ګرځي بدماشانې ساتلې دي دا به ټول عمر په واکو اختیار کوي او د میډه توس نسلونه به په دغه رنګ خوار و زار وو ته به په دغه رنګ د ښار په سیډونو کې پروت وې تا ته به روډ نه وي تا ته به کور نه وي تا ته به اوبه نه وي خو د کوټې د ښار خلک چې بانګلې دي ورسره اوبه دي ورسره چمنونه دي ورسره په تا باندې میشه تاسو جنگ هغه خلکو خلاف مشترکه جنگ وکاو چې دغه خلکو نه دا شیان دا چې میشه تاسو په وینه او د میشه تاسو په خولې باندې جوړ کړی دي ځنه اخلو بای ملګرو پتا کوټه ښار کې پتا بلوچستان کې چې دلته کومې په ځمکې قبضې روانې دي موږ یې ویني چې دلته دوه باداران دي یو غټ بادار دی ورسره دلته د تو د وطن ورسره ملاو دي باداران هم دي چې قبضې کوي خلک سایډونو ته د ښار نه ولي زه تو به په یوه په دوه مرلې کچه کور کې وخت تېري کوو او دی به په غټ غټ ځایونو کې محلونو کې وي دی په موږ نه تکړه نه دي دی په موږ نه څه داس نه دي چې د ایمان دی یا څه دی ډېر غټ خلک دي خو دی خپل تعلق ساتلی دی دی وا په خپل منځ کې رشته سره جوړه کړې دو دغه خلکې جنګ میلتوس خلکې خلاف جنگ دی نو موږ تاسو هم چې جنگ کوو مشترکه جنگ به کوو کله چې دا سوچ فکر ونه کوي چې تاسو خالي د پښتون ژغورنې غورځنګ و جلسه ته راشئ ملګرو تاسو به په جلسه ته هم راځئ خو دا حرکت چې کوم شروع شوی دی په دغه حرکت کې به بھرپور شرکت کوئ په تا کې به حصه اخلئ په تا باندې به ځان هم پوهوئ ځکه چې که موږ وایو چې موږ د خپل ژوند بدلوو موږ په دا وطن کې امن غواړو او چېرې زمونږ هم غوړه ډوډۍ پکار ده دا سپوره ډوډۍ ستي نه خورو نو دا حرکت دا تحریک ملګرو داسې نه ده چې دا غټ خلک دا چې ورسره د میتاول ملاو دي داس نه ده چې دی څه په موږ نه تکړه دي کابلان دي خو دا خبره ده چې دی د یوه ملګرۍ په زور باندې نو موږ تاسو به هم خپله یوه ملګري جوړوو ملګرو بله تاسو ته ضروري خبره دا کوم چې دلته کله بلوچ میسنګ پرسنز یا د بلوچ خلکو مسایل وي یا دی دلته احتجاج کوي روډونه بند کوي په تاسو باندې فرض دی که دا لمونځ چې در باندې فرض دی چې د هغې محکومې خلکې سره به ودرېږئ چې دلته کله دماکه کېږي په هزاره باندې تاسو به په اول صف کې ورته ولاړ وئ دا د میډه توسې د مظلومانو د ځپلیو او ګړدو والو خلکو په ګډه مبارزه دو په دا مبارزه باندې د بلوچ او د هزاره سره چې کوم ظلم کیږي دا احتجاج راوباسي او ته نشې ور نو دا ډېره غلطه خبره وي بله ملګرو دلته په دا وطن کې تاسو وینئ چې دا چې کوم د اصلاح کلچر دی د بدماشۍ کلچر دی په د غټه ګاډیو وال دي دا تورې شیشې چا اچولې دي دا پی ټي ایم د داس کلچر مخالف دی میچ توس چې یوه معاشره وي او مساوي معاشره وي پاکې دا شی نشته چې داره مسله وي پکې که چې دی غټ غټ لنډ کروزرې مدنیات لوټ کړي دي په ځمکې یې قبضې کړي دي وروره په دا هر څه شتمنۍ کې زموږ حق دی
او بلا خبره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې واپس جنگ شروع شوی دی چک پوسټونو باندې سختۍ شروع دي خلک گرفتاری شروع دي په سوات کې په دغه رنګ حال دی تاسو وینئ چې په پېښور کې دماکا وشي 110 کسان پکې مړه شي بیا سبا ته کیسه ورکوي وروره تاسو به په خپله کیسه باندې ځان پوهوئ روزانه تاسو وینئ چې د چمن په ګیټ باندې خلکو باندې کوم ضلالتونه تېرېږي نو دا خبره ده او بله یوه کیسه چې دلته د وړیکن کې شیان د وړیکن کې قومونه پښتانه قبیلې وړیکې قومونه د پہچان د پوره جوړ کړي دي دغه قبالیت نه به راوځو یو پښتون به جوړېږو پښتانه خبره به کوو دا وړیکن کې خانۍ نه واپۍ نه مانو آخري خبره دا ده چې ډېر شعرونه هم نه دي زده خو دا درته وایم چې دا شعر مې زده دی چې د ظلم تور نظام که د مغل وي که د بل وي بابا ترنه باغي و زمونږ تره بغاوت دی